د روان کال د فبرورۍ پر 14 نیټه د جمعې په ورځ د کابل ښار پر یو سړک باندې د موټر ځغلونې سیالۍ وشوې چې ورته د کابل ډیر ښاریان راټول شوي وو. دغه سیالۍ تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې ترسره شوې او یوازې نارینه موټر چلوونکو په سیالۍ کې برخه درلوده. د سیالۍ ګډونوال د امکاناتو له کمښت څخه شکایت کوي. زمونږ امکانات د هغه فعالیت پر وړاندې چې مونږ یې کوو ډېر محدود دي. د سخت لګښت داسې ورشته مو پیل کړې او ادامه ورکوو، خو امکانات مو ډېر ناڅیز او کم دي. دا یوازې زمونږ د عزم او ارادې پایله ده چې تر اوسه مو خپلو فعالیتونو ته په خپل لګښت ادامه ورکړې، څو له خپل هدف څخه پاتې نه شو. از هدف خود دور نمانید. ډرګ یا ډراکټر د موټرو د ځغاستې داسې سیالۍ دي چې پکې موټر په یو مستقیم خط د یوې مشخصې فاصلې په وهلو سره هدف ته د ژر رسیدو هڅه کوي. په دغه ډول سیالیو کې 2 موټر سایکل او یا هم ستره لارۍ ډوله موټر برخه اخیستی شي. په دې سیالیو کې موټر چلوونکي د شنه څراغ په لیدلو سره په سرعت هدف ته د رسیدو هڅه کوي. په زیاتره مواردو کې ټاکل شوې فاصله 300 څخه تر 400 مترو پورې ټاکل شوې وي. در نیمروز اگر ما ثبت نام خود زیاد کنیم شاید از 200 هم بیشتر شود. که په نیمروز کې مونږ خپله نوملیکنه ډېره کړو شاید له 200 هم ډېر شي، ځکه چې مونږ یوه میاشت مخکې یوه سیالي لرله او ډېر خلک راغلي وو، ځکه ډېر خلک د افروډ او یا هم د ډریفت سره شوق لري، خو کوم ملاتړ یا سپانسر نشته او نه هم د تمرین او دوستانه سیالیو لپاره کوم ځای شته و جای برای تمرینات و برای مسابقات دوستانه یا نیستن. دغه ډول سیالۍ د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم د اماتور ځوان موټر چلوونکو ترمنځ کیږي چې ډېر علاقمندان هم لري، خو د خطرونو د ډیروالي له کبله په ګڼ شمېر هیوادونو کې دغه راز سیالۍ منع ګرځول شوي دي. دا لومړی ځل دی چې وینم، خو په کابل کې معمولا په انفرادي شکل ترسره کیږي. وخت ناوخته یې کله وینو د سړکونو پر سر موټر ځغلول کیږي، خو تر اوسه د دې شاهد نه وم چې یو بنسټ یا سازمان دی داسې کومه برنامه لرلې وي او خلک دې رسما په هغه کې ګډون وکړي. د دغه لوبې لیدو ته د ګوتو په شمېر یو څو ښځې هم ورغلې وي. دا کیدای شي د ښځو لپاره یو کوچنی فرصت وي چې د اوسنیو واکمنانو له لوري د عامه ژوند له ډیرو برخو څخه محرومي شوي دي. ما خودم د له هغه وخت چې دا پیل شوی زه له دې برخې سره علاقه لرم. څو ښځې هم وکړی شي په دې برخه کې ګډون وکړي. په خپله ورسره ډېره علاقه لرم. خودم زیات علاقه دارم.